نن ورځ به د جرمني ژبې زده کړه په پښتو ژبه د درسونو په لړۍ کې آرټیکل په جرمني یا الماني ژبه کې زده کړو. نو د نن ورځې درس ته لیکشن 14 یعنې 14 درس. نو د 14 درس له ډېرو مهمو درسونو څخه ده او آرټیکل ډېر مهم دی په جرمني ژبه کې. نو امید لرم چې دا درس به بار بار وګورئ ترڅو ښه وپوهیږئ. نو ډي او دس آرټیکل په اړه باندې به په دې درس کې معلومات ولرو. په عمومي ډول سره آرټیکل په جرمني ژبه کې په دوو کټګوریو یا په دوو ډولونو سره ویشل شوي دي چې لومړی ته یې بېشټیمټ آرټیکل ویل کېږي او دویم یې اونبېشټیمټ آرټیکل دی. بېشټیمټ آرټیکل یعنې مشخص او معلوم آرټیکل او اونبېشټیمټ آرټیکل نامعلوم یا غیر مشخص آرټیکل. همدارنګه په انګلیش کې ورته ډیفینټ آرټیکل ویل کېږي او اونبېشټیمټ آرټیکل ته په انګلیش کې indefinite article ویل کېږي یا غیر مشخص. د بېشټیمټ آرټیکل پورې مربوط ډي او دس دي آرټیکلونه دي او د indefinite article یا unbestimmt article پورې مربوط eine او هم ein دي. نو موږ به په دې درس کې یوازې د definite article یا bestimmt article په باره کې زده کړو چې هغه ډي او دس دي. همدارنګه دا یا دواړه بېشټیمټ او اونبېشټیمټ آرټیکل په نورو کټګوریو باندې هم ویشل شوي دي چې هغوی له ډلې نه نومیناتیف دي، اکوزاتیف دي، همدارنګه داتیف دي او په اخر کې ګینیټیف دي چې په راتلونکي نورو درسونو کې به موږ هم د نورو کټګوریو په اړه باندې بشپړ معلومات تاسو ته وړاندې کړو په نورو درسونو کې. ورپسې دلته به زه تاسو ته ځینې عمومي معلومات وړاندې کړم. نو das Geschlecht چې هغه جنسیت ته ویل کېږي یا په انګلیش کې ورته جینډر ویل کېږي. نو په جرمني ژبه کې ټول نومونه یو مختلف جینډر یا مختلف جنسیت لري چې هغه ښځینه، مردانه او مؤنث دي. همداشان چې هغو ته په جرمني ژبه کې نومن یا نومونه ورته ویل کېږي. نومن په جرمني ژبه کې نومونه ته ویل کېږي. نو alle deutschen Nomen haben ein Geschlecht یعنې ټول جرمني نومونه جدا جدا یو جنسیت لري چې هغه ته ګینوس ویل کېږي. اوکې، یا په انګلیش باندې هم all German nouns have a gender which is called genus. اوکې، نو ګینوس یا جندر چې دی یا نومن هغه مختلف هر یو نوم هغه مختلف جندرو سره مربوط مختلفې آرټیکل لري. همدارنګه das Geschlecht یا genus په دریو کټګوریو سره ویشو چې ده، ډي او همدارنګه دس دی. ډي او دس چې د هغه مختلفو جندرونو لپاره کارول کېږي. همدارنګه ډي چې ده هغه د ماسکولین یا مینلیش لپاره کارول کېږي یا د مردانه او نارینه و لپاره ډي آرټیکل استعمالیږي. ډي آرټیکل په جرمني ژبه کې د مردانه یا نارینه لپاره یا ماسکولین یا مینلیش لپاره استعمالول کېږي. همدارنګه ډي آرټیکل چې ده هغه د فیمینین یا وایبلیش یا د ښځینه یا مؤنثو نومونو لپاره کارول کېږي. نو ډي آرټیکل د مؤنث یا ښځینه نومونو لپاره کارول کېږي. همدارنګه دس چې ده هغه د نیوټروم یا زیشلیس یا همدارنګه د بېطرفه یا خنثی نومونو لپاره کارول کېږي. نو په خلاص ډول سره ګینوس یا جنسیت یا جینډر چې دی یا das Geschlecht په جرمني ژبه کې هغه درې آرټیکله لري چې ډي د نارینه‌وو یا مردانه یا مذکر لپاره کارول کېږي. ډي د فیمینین یا وایبلیش یا ښځینه یا مؤنث لپاره کارول کېږي. او دس چې ده هغه د زیشلیش یا نیوټروم یا خنثی بېطرفه. همدارنګه das Geschlecht یا جینډر چې دی هغه چې ډي او دس دی د هغوی پرسنټیج به تاسو ته وښیو چې 40% نومونه په جرمني ژبه کې هغه نارینه یا مردانه نومونو لپاره آرټیکل ده، یعنې 40% هغه نارینه جینډر لري یا ډي استعمالول کېږي. همدارنګه ډي چې ده 40% هغه ښځینه مؤنث نومونو لپاره دا آرټیکل ده. همدارنګه 60% چې ده هغه د خنثی یا بېطرفه نومونو لپاره دا دس آرټیکل ده. یعنې په جرمني ژبه کې یا په الماني ژبه کې
نارینه نمونه 40% ده او ښځینه نمونه 40% دي. همدارنګه خنثی یا بېطرفه نمونه چې دي هغه 60% دي. نو دلته اکثریت زیاته برخه چې ده هغه د مؤنث نومونه یا ښځینه نومونو ارټیکل استعمالول کیږي. نو 40% چې دي هغه د نارینه پرسنټیج ده، 40% چې دي هغه د مؤنثو نومونو پرسنټیج ده، او 60% چې دي هغه د خنثی یا بېطرفه نومونو پرسنټیج ده. نوټ: که چیرته د نومونو ارټیکل په لرلو باندې نه واست مطمئن چې کوم ارټیکل به یو نوم لري، نو د اسانۍ په توګه د مؤنث یا ښځینه نومونو ارټیکل ویلی شئ، ځکه چې د ښځینه نومونو پرسنټیج یا فیصدي چې ده د ښځینه نومونو لپاره زیاته ده په جرمني ژبه کې. نو که تاسو کوم ارټیکل لپاره د کوم نوم لپاره تاسو ارټیکل باندې نه واستئ مطمئن، نو د هغوی لپاره ډي ارټیکل استعمالوئ، یا د ښځینه نومونو یا د مؤنثو نومونو ارټیکل ده. اوکې، همدارنګه مینلیش یا د خلکو یا د پیپل لپاره دلته ځینې مثالونه دي. مثلا ډي مان چې ډي ارټیکل لپاره ورته استعمالول کیږي، د هغوی ضد چې ده ډي فراو یعنی ښځه. همدارنګه سړی یا ښځه، ډي مان سړی، ډي فراو ښځه. نو دلته دوه مختلفې ارټیکلونه دي چې ډي د مذکر لپاره او ډي د ښځینه نومونو لپاره استعمالول کیږي، یا نارینه او ښځینه. همدارنګه ډي لیغه یعنی استاد، ډي لیغرن استاده، یا معلم یا معلمه. ډي ارټیکل چې ده هغه د مؤنثو لپاره استعمالول کیږي، او ډي ارټیکل هغه د مذکر یا نارینه یا مردانه نومونو لپاره کارول کیږي. همدارنګه ډي شوله، ډي شوله شاګرد، ډي شولرن، ډي شولرن یعنی شاګرده. ډي ارټیکل د نارینه لپاره او ډي ارټیکل د ښځینه نومونو لپاره. همدارنګه ډسکینډ چې هغه خنثی ده چې د ښځینه او نارینه په کټګوریو کې نه راځي، د هغو لپاره ډس ارټیکل استعمالول کیږي. ډسکینډ یعنی ماشوم. همدارنګه موږ به دلته د ډي او ډس په اړه باندې مختلف مثالونه، کټګورۍ او قاعدې ولرو. مثلا د ووخنټاګه یا د اونۍ د ورځو لپاره ډي ارټیکل استعمالول کیږي. مثلا ډي مونټاګ دوشنبه، ډي ډنسټاګ. همدارنګه داسې نور د ټولو د اونۍ د ورځو لپاره یا د ووخنټاګه لپاره ډي ارټیکل استعمالول کیږي. که دوشنبه وي، سه شنبه، چهارشنبه چې هره ورځ وي، د هغوی لپاره ډي ارټیکل استعمالول کیږي. همدارنګه موناته د میاشتو لپاره چې هره میاشت وي، ډي یانوار، ډي فبروار، ډي مارچ. چې هره میاشت وي، د ټولو میاشتو لپاره ډي ارټیکل استعمالول کیږي. همدارنګه د یاغټسایټن د موسمونو لپاره، مثلا ډي فولینګ پسرلی، ډي زومر دوبی، ډي هربست منی، ډي وینټر ژمی. نو د ټولو د موسمونو لپاره ډي ارټیکل یا یاغټسایټن لپاره همدارنګه دا ډي ارټیکل استعمالول کیږي. زه به یو ځل بیا دا تکرار کړم: ډي فرولینګ، ډي زومر، ډي هربست، ډي وینټر. تاګسټسایټن یعنی د ورځې د وختونو لپاره هم ډي ارټیکل استعمالول کیږي. مثلا ډي مورګن یعنی سهار، ډي میټاګ یعنی غرمه، ډي آبند یعنی مازدیګر، همداسې نور. ولی ابا ډي ناخت، مګر د یوازې د شپې لپاره ډي ارټیکل نه استعمالول کیږي. نو دا یو هایلایټ مې دلته ورکړی ده چې یوازې د شپې یا ډي ناخت لپاره ډي ارټیکل استعمالول کیږي، یا د ښځینه نومونو ارټیکل استعمالول کیږي. ولی ټول نور د ورځې وختونو لپاره ډي ارټیکل استعمالول کیږي. مثلا ډي مورګن، ډي میټاګ، ډي آبند، همداسې نور. ولی د شپې لپاره ډي ناخت یعنی شپه. همدارنګه ډي ارټیکل چې ده هغه د هایملس ریښټونګن یعنی څلور خواوې، ابعاد اربع یا د قطبنما لپاره هم ډي ارټیکل استعمالول کیږي. مثلا ډي نوردن یعنی شمال، ډي زوتن یعنی جنوب،
Die Osten یعنی ختیځ. Die Westen یعنی لویدیځ. Die Norden, die Süden, die Osten, die Westen یعنی شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ. نو د ټولو Heimalsrichtungen لپاره die article یا د ابعاد اربعه لپاره die article استعمالول کیږي. همدارنګه die article چې ده هغه د das Wetter یعنی د هوا د حالاتو د هوا لپاره استعمالول کیږي. مثلا die Regen یعنی باران، die Schnee یعنی واوره، die Wind یعنی باد و شمال، die Nebel گرد و غبار، die Storm یعنی طوفان. ولی aber die Wolke ولی وریځې ده د وریځ لپاره یوازې د ټولو حالاتو د هوا د حالاتو لپاره die article استعمالول کیږي. ولی د وریځ لپاره die Wolke یوازې die article یا د ښځینه نومونو article استعمالول کیږي. همدارنګه das Währungen یعنی د پولي واحدونو یا currency لپاره هم die article استعمالول کیږي. مثلا die Euro یعنی ایرو، die Dollar یعنی ډالر، die Rubel روبل ته ویل کیږي، die Peso یعنی د مکسیکو روپۍ. نو د ټولو پولي واحدونو یا کرنسي لپاره چې هغو ته په جرمني ژبه کې das Währungen ویل کیږي die article استعمالول کیږي. die Euro، die Dollar، die Rubel، die Peso. ولی aber die Rupie، das Pfund د روپیې لپاره او د پاوند لپاره die article استعمالول کیږي چې دا د پاکستان او د هند او د ځینو نورو ملکونو لپاره کرنسي ده او د هغوی پولي واحد ده. او پاوند چې ده خو پاوند ده د هغو لپاره das article ده. die Rupie، das Pfund. das Pfund، die Rupie دا ځینې مستثنا دي. نو ټول پولي واحدونو لپاره die article استعمالول کیږي. همدارنګه die article چې ده هغه د هغه نومونه چې په او اغ باندې ختم وي یا په او آر باندې ختم وي د هغو لپاره هم die article استعمالول کیږي. یا ending چې په او آر باندې راغلی وي. مثلا die Motor یعنی موټر ته ویل کیږي. دلته یې هم په انګلیش باندې لیدلی شئ په زیړ هایلایټ سره. die Director یعنی رهنما رئیس ته ویل کیږي. هغو لپاره هم die article. همداسې نور. همدارنګه نور نومونه چې په دې حروفو باندې ختم شوي وي. مثلا die Honig یا ګبین یا شهدو ته یا شاتو ته ویل کیږي. یا honey د هغو لپاره هم die Honig یعنی ګبین ته ویل کیږي. همدارنګه die König یا die König پادشاه ته ویل کیږي یا king. die Essig یا سرکې ته ویل کیږي. die Teppich غالۍ یا فرش ته ویل کیږي. نو د ټولو لپاره هغه نومونه چې په دې حروفو سره ختم وي د هغوی لپاره هم die article استعمالول کیږي. مثلا زه به یې بیا تکرار کړم. die Honig، die König، die Essig، die Teppich. نو د یادونې وړ ده چې دغه die Honig یا Honig دواړه چې ووایاست فرق نه کوي، دواړه صحیح دي، کوم یو چې تاسو ویلی شئ. همدارنګه die article چې د هغه د هغو نومونو لپاره چې په دې حروفو سره ختم شوي هم die article استعمالول کیږي. مثلا die Zwilling چې جوړې یا یو ځای چې پیدا شوي وي یا twins ته ویل کیږي. همدارنګه die Frühling چې پسرلي یا spring ته ویل کیږي. همدارنګه die Schmetterling چې butterfly یا توتکۍ یا تاسو چې هر څه ورته وایاست. اوکې، نو زه به یو ځل بیا دا تکرار کړم. die Zwilling، die Frühling، die Schmetterling یعنی توتکۍ یا butterfly یا تاسو هر څه ورته وایاست. همدارنګه هغه نومونه چې په دې حروفو سره ختم وي هغه هم die article لري. مثلا die Kapitalismus یا سرمایه لرلو نظام یا هم
Der Kapitalismus همدارنگه der Sozialismus der Sozialismus der Sozialismus یا جامعه‌گرایی یا ټولنپېژندنې ته ویل کېږي. همدارنګه der Optimismus der Optimismus یعنی خوشبینۍ ته ویل کېږي. نو د دغو ټولو نومونو لپاره چې په دې حروفو سره ختم وي der ارټیکل استعمالول کېږي. زه به یو ځل بیا تکرار کړم. Der Kapitalismus der Sozialismus der Optimismus. همدارنګه هغه نومونه چې په IST باندې ختم وي هم der ارټیکل استعمالول کېږي. مثلا der Capitalist چې هغه سرمایه‌دار ته ویل کېږي. der Sozialist یعنی سوسیالیست یا سوسیال. همدارنګه جامعه خوښ ته ویل کېږي. کوم یو چې سوسیال وي یا سوسیالیست یا هم جامعه خوښ دا ترجمه ده یا هم ورته په جرمني ژبه کې der سوسیالیست ویل کېږي. der Optimist یعنی خوشبین. همدارنګه der ارټیکل چې ده هغه د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کېږي کوم یو چې اخر یا پای په دې حروفو سره وي. مثلا der Informatiker چې کمپیوټر شناس ته ویل کېږي یا د کمپیوټر ساینس ماهر ته. ورپسې der Techniker یعنی تکنیشین یا جوړونکی. der Techniker. نور نومونه هم شاید موجود وي چې په داسې حروفو سره ختم شوي وي نو هغه ټول der ارټیکل لري. همدارنګه هغه نومونه چې په دې حروفو سره ختم شوي وي هغه هم der ارټیکل لري. مثلا der Doktorand یعنی د دکترا محصل. همدارنګه der Demonstrant یعنی معترض یا مظاهره کوونکی. der Präsident یعنی جمهور رئیس یا رئیس جمهور. نو دا نومونه هم په der ارټیکل درلودونکي دي. نو دغه یوازې پای کې دا حروف لري وګورئ درې سره نو هغوی der ارټیکل ورته استعمالول کېږي. ورپسې د هغو نومونو لپاره چې په دې تورو سره یا حروفو سره ختم وي د هغوی لپاره هم der ارټیکل استعمالول کېږي. د مثال په ډول der Ingenieur یعنی انجینیر. ورپسې der Friseur یعنی ویښتان جوړونکی. د سالن یعنی شمیرنې د حساب یا د اعدادو لپاره هم استعمالول کېږي. د مثال په ډول die Eins یعنی یو. die Fünf یعنی پنځه. die 38 یعنی اته دېرش. نو د ټولو اعدادو یا د حساب او د شمیرنې لپاره سالن لپاره der ارټیکل استعمالول کېږي. همدارنګه Bäume und Pflanzen یعنی د ونو او د نباتاتو لپاره ګلانو لپاره هغو لپاره هم der ارټیکل استعمالول کېږي. مثلا die Palme یعنی د خرما ونه یا د پام ونه. die Blume د ګلونو غونچه یا ګلان. die Rose لپاره یعنی د ګلاب ګل د هغو لپاره هم der ارټیکل استعمالول کېږي. نو که هر څومره Bäume und Pflanzen وي یا ونې او نباتات وي د هغوی لپاره ټولو لپاره der ارټیکل یا د مؤنثو نومونو ارټیکل استعمالول کېږي. همدارنګه der ارټیکل چې ده هغه د Obstsorten یعنی د میوو د ډولونو لپاره هم استعمالول کېږي. مثلا die Banane یعنی کیله. die Kiwi یعنی کیوي. همدارنګه die Traube یعنی انګور. هغه نومونه چې په دې حروفو سره ختم وي هغه هم der ارټیکل لري. د هغوی لپاره der ارټیکل استعمالول کېږي. مثلا die Heizung یعنی د تودوخې سیستم یا بخارۍ. همدارنګه die Rechnung یعنی د بیل رسید یا invoice. die Versicherung یعنی بیمه insurance. چې د دغو ټولو نومونو لپاره چې په دې حروفو سره ختم دي ما په هایلایټ کې
نشانه کړی دي، نو د ټولو لپاره ډي آرټیکل یا د مؤنث نومونو آرټیکل استعمالول کیږي. مثلا یو ځل به بیا زه تکرار کړم: die Heizung, die Rechnung, die Versicherung، یعنی بیمه او انشورنس. همدارنګه ډي آرټیکل چې د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کیږي کوم چې په دې حروفو سره ختم وي. مثلا die Freiheit یا ازادي ته ویل کیږي، یا free time، یا die Einheit کوم یو چې د اتحاد یووالي معنا لري، die Fähigkeit یعنی قابلیت، استعداد. نو دا ټول نومونه چې په دې حروفو سره ختم شوي دي ein آرټیکل ډي آرټیکل لري: die Freiheit, die Einheit, die Fähigkeit، die Fähigkeit. همدارنګه هغه نومونه چې په دې حروفو سره ختم وي هغه هم ډي آرټیکل لري. مثلا die Gesellschaft یعنی ټولنه، اتحادیه، die Freundschaft یعنی دوستی، قرابت، friendship. نو د دغو لپاره هم ډي آرټیکل استعمالول کیږي. مثلا یو ځل به بیا زه تکرار کړم: die Gesellschaft, die Freundschaft. همدارنګه ډي آرټیکل چې د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کیږي کوم یو چې په دې حروفو سره ختم وي یا انډنګ ولري. مثلا die Station یعنی سټیشن، تمځای. die Region یعنی منطقه، سیمه. die Religion یعنی دین، مذهب. نو د ټولو لپاره ډي آرټیکل استعمالول کیږي. همدارنګه هغه نومونه چې په دې حروفو سره ختم وي یا انډنګ ولري هغه هم ډي آرټیکل لري. مثلا die Music یعنی موسیقي، die Politik، die Mathematik یعنی ریاضیات. نو دا ټول نومونه چې عیني حروفو باندې ختم شوي دي ډي آرټیکل ورته استعمالول کیږي. die Music، die Politik، die Mathematik یعنی ریاضیات. همدارنګه ډي آرټیکل چې د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کیږي کوم چې په دې حروفو سره ختم وي. مثلا die Universität یعنی یونیورسيټي یا پوهنتون، دانشګاه. die Qualität یعنی کیفیت. زه به یو ځل بیا وایم: die Universität، die Qualität یعنی په اخري کې د دواړو نومونو لپاره یو څه حروف دي، عیني حروف دي. نو د ټولو لپاره چې دا حروف ولري هغه نومونه په ډي آرټیکل سره شروع کیږي یا ډي آرټیکل لري. همدارنګه هغه نومونه په جرمني ژبه کې چې دا حروفو باندې ختم وي د هغوی لپاره هم ډي آرټیکل استعمالول کیږي. مثلا die Natur یعنی محیط، die Kultur یعنی عنعنات، کلتور. die Temperatur یعنی تودوخه یا حرارت. نو ټول هغه نومونه چې په دې حروفو سره ختم وي په هایلایټ کې لیدلای شئ هغه ډي آرټیکل لري: die Natur، die Kultur، die Temperatur یعنی تودوخه، حرارت. همدارنګه ډي آرټیکل چې د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کیږي کوم یو چې په دې دواړو حروفو باندې ختم وي. مثلا die Distanz یعنی فاصلې ته ویل کیږي. die Existenz یعنی موجودیت ته ویل کیږي. die Differenz یعنی مختلفوالی یا تفاوت. نو د ټولو لپاره ډي آرټیکل استعمالول کیږي: die Distanz، die Existenz، die Differenz. همدارنګه هغه نومونه چې په دې حروفو سره ختم وي د هغوی لپاره هم ډي آرټیکل استعمالول کیږي. مثلا die Garage یعنی ګراج ته ویل کیږي. die Etage یعنی منزل، پل ته ویل کیږي د کور لپاره. همدارنګه die Marmelade یعنی مربا یا مربا ته ویل کیږي. die Garage، die Etage، die Marmelade. نو د ټولو نومونو لپاره ډي آرټیکل یا د ښځینه نومونو آرټیکل استعمالول کیږي. همدارنګه ډي آرټیکل چې ده د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کیږي په جرمني ژبه کې کوم یو چې په دې حروفو سره ختم وي. مثلا die Bäckerei یعنی
کلچه پزی یا نانوایی یا په انګلیش کې ورته بیکری ویل کېږي. یا هم دی میتزگیرای، دی میتزگیرای یعنی قصابی، بوشغای یعنی کتابخانه لایبرری، د هغو لپاره هم دی ارتیکل استعمالول کېږي. دی بیکرای، دی میتزگیرای، دی بوشغای، دی بوشغای، دی بوشغای. دی ارتیکل چې د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کېږي کوم یو چې zwei سیلابیک وي یا دوه سیلابله ولري او په د حروف سره ختم وي. مثلا دی لامپا کوم یو چې دوه سیلابله لري یعنی zwei زیبلیک وي، د هغو لپاره دی ارتیکل استعمالول کېږي. دی لامپا څراغ ته ویل کېږي. دی شتراسه یعنی کوڅې ته ویل کېږي یا سټریټ. همدارنګه دی غایزه، دی لامپا، دی شتراسه، دی غایزه یعنی دوه سیلابله دي، دوه څپې دي. نو د دوی لپاره هم کوم یو چې zwei زیبلیک وي د هغوی لپاره هم دی ارتیکل استعمالول کېږي. همدارنګه دی ارتیکل ختم سو. اوس راځو آخري خنثی نومونو لپاره چې استعمالول کېږي das ارتیکل ته. ارتیکل چې د هغه د نومینالایزیرونګن یعنی د دې مطلب ده چې تاسو یو فعل او یو صفت په نوم یا اسم باندې بدلوئ. مثلا das laufen چې منډې وهنې ته وایي، منډه وهنه. کله چې موږ دا په نوم یا اسم باندې بدلوو نو der läuferin یعنی منډه وهونکی کوم یو چې نارینه ده او منډه وهونکې کوم یو چې ښځینه ده. der läufer نارینه منډه وهونکی، die läuferin یعنی ښځینه منډه وهونکې. او راځئ نور به هم تشریح ورکړو. مثلا das gute یعنی ښه ته ویل کېږي چې د هغوی صفت لپاره das ارتیکل استعمالول کېږي. ګوډ چې ده یا ښه چې ده هغه یو صفت ده نو د هغوی لپاره das ارتیکل استعمالول کېږي. همدارنګه das schöne یعنی ښایسته خوبصورت د هغوی لپاره das ارتیکل استعمالول کېږي. das sprechen یعنی خبرې کول چې دا هم یو صفت ده، یو هنر ده، د هغوی لپاره هم das ارتیکل استعمالول کېږي. همدارنګه das ارتیکل چې ده هغه د farben یعنی د رنګونو لپاره. مثلا das blau یعنی آبی یا بلو. das grün یعنی شین یا green. das gelb یعنی ژیړ یا یلو. نو د دو ټولو رنګونو چې هر رقم رنګونه وي د هغو یا farben د هغو لپاره das ارتیکل استعمالول کېږي. همدارنګه buchstaben یعنی د حروفو د تورو لپاره buchstaben یعنی د تورو حروفو لپاره هم das ارتیکل استعمالول کېږي. مثلا das A، das B، das F und so weiter. همداسې نور د ټولو buchstaben لپاره das ارتیکل استعمالول کېږي. یعنی که هر څومره حروف وي په جرمني الماني ژبه کې د هغوی ارتیکل das ده په ډېره ساده ډول سره. نو تاسو یوازې دا زده کړئ چې د ټولو حروفو د ټولو لیټرسو لپاره یوازې das ارتیکل استعمالول کېږي. نو که تاسو هر حروف یا هر توری لوستل غواړئ نو das ارتیکل ورسره استعمالوئ. همدارنګه das ارتیکل چې ده هغه د Stoffe یا د اسبابو د پارچو د شیانو لپاره materials یا د materials لپاره Stoffe یعنی materials لپاره هم das ارتیکل دی. دا ټول material دی یا Stoffe د هغوی لپاره das ارتیکل استعمالول کېږي. مثلا das Gold سره زر، das Silber سپین زر، das Platin یعنی پلاتین، das Glas یعنی شیشه یا ګیلاس، das Plastik یعنی پلاستیک، das Holz das Öl یعنی تیل، das Öl. په انګلیش باندې هم په دې زیړ هایلایټ کې لیکلي دي. نو که چېرته په پښتو باندې اخذ نشئ کولی د انګلیش ترجمې ته یې مراجعه وکوئ. بیا یې تکراروم. Stoffe یعنی material اسبابو ته ویل کېږي. das Gold سره زر، das Silber سپین زر، das Platin پلاتین کوم یو چې د فلزاتو څخه دي، das Glas
شیشې ته ویل کېږي یا ګلاس. das Plastik, das Holz یعنی تیل. das Öl همدارنګه das article چې ده هغه د بغوخت سالن یعنی د کسري عددونو یا جزئي شمیرو لپاره هم das article استعمالول کېږي. مثلا das Viertel یعنی یو په څلور. das Drittel یعنی یو په درې. das Fünftel یعنی یو په پنځه. هغو ته بغوخت ویل کېږي یا کسري عددونه. das Viertel, das Drittel, das Fünftel چې هر څومره وي د هغوی د کسري عددونو د لوستلو لپاره das article استعمالول کېږي. das Viertel یعنی یو په څلور. das Drittel یعنی یو په درې یا درېیمه برخه د یو څه شي یا د یوې پارچې د یوې برخې چې په دریو برخو وویشي یو په درې برخه هغو ته یې das Drittel ویل کېږي. das Fünftel. نور یې زیات نه تشریح کومه، یوازې به یې تاسو ته article وښیم. همدارنګه das article چې ده هغه د ځینو خنثی نومونو لپاره چې په ځینو مشخصو حروفو سره ختم وي چې کوم یو چې د نارینه او ښځینه په کتګوریو په ټولګه کې نه وي نو د هغوی لپاره هم das article استعمالول کېږي. مثلا das Fräulein یعنی ځوانه ښځه یا پیغله یا young woman د هغوی لپاره das article ده. همدارنګه das Männlein یعنی ځوان هلک یا کوچنی سړی یا little man د هغوی لپاره هم das article استعمالول کېږي. یا das Hauschen یعنی کوچنی کور یا little house د دوی ټولو لپاره das article استعمالول کېږي. په دې مشخصو تورو سره ختم وي او خنثی یا بېطرفه نومونه وي نو das Fräulein, das Männlein, das Hauschen یعنی کوچنی کور. همدارنګه das article چې په دې حروفو اوږدو تورو سره ختم وي د هغوی لپاره هم das article استعمالول کېږي. مثلا das Thema یعنی عنوان، ټاپیک یا theme. همدارنګه das Klima اقلیم یا climate ته ویل کېږي. das Klima یعنی اقلیم. das Drama نو د دې ټولو لپاره چې په MA باندې ختم دي هغوی لپاره دا das article استعمالول کېږي. همدارنګه das article چې ده هغه د هغو نومونو لپاره چې په دې تورو سره ختم وي هم استعمالول کېږي. مثلا das Dokument یعنی اسنادو ته ویل کېږي. das Experiment یعنی تجربه یا experiment ته ویل کېږي. هغوی لپاره هم das article استعمالول کېږي. das Dokument, das Experiment. ولی یوه استثناء موجوده ده چې د dear moment یا د کم وخت یا یوې لحظې د نوم لپاره dear article استعمالول کېږي. موږ نشو ویلی چې das moment ولی وایو dear moment یعنی یوه لحظه moment. همدارنګه das article چې ده د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کېږي کوم چې په دې تورو سره ختم وي. د مثال په ډول das Zentrum یعنی مرکز center. das Datum تاریخ. das Album یعنی مجموعه د عکسونو مجموعه د بل هر څه مجموعه das Album. das Zentrum, das Datum, das Album د دوه لپاره چې په دې حروفو سره ختم وي das article استعمالول کېږي. همدارنګه das article چې د هغو نومونو لپاره هم استعمالول کېږي کوم یو چې په دې تورو د حروفو سره ختم وي. د مثال په ډول das Eigentum چې مالکیت یا جایداد یا پراپرټي ته ویل کېږي. همدارنګه دویم das Wachstum یعنی رشد، نمو یا ودې growth ته ویل کېږي. دو لپاره هم das article استعمالول کېږي. das Eigentum, das Wachstum. ولی استثناء موجوده ده. die Reichtum لپاره هم die article استعمالول کېږي not das article. das article دلته نشو استعمالولی. die Reichtum یوازې دا استثناء ده، دا په یاد ولرئ. ورپسې das article یا das article چې ده هغه د هغو نومونو لپاره چې په دې تورو سره ختم وي هم استعمالول کېږي. د مثال په ډول
das Gesicht یعنی مخ فیس ته ویل کیږي. das Gericht غذا یا محکمې یا کور ته ویل کیږي. د هغوی لپاره هم das Gericht استعمالول کیږي. اگر das Licht یا رڼا یا لایټ ته ویل کیږي نو د دې ټولو لپاره das ارټیکل استعمالول کیږي. das Gesicht das Gericht das Licht یعنی رڼا. هغه د ځینو نومونو لپاره چې له انګلیسي نه اخیستل شوي دي د هغوی لپاره هم das استعمالول کیږي او په دې تورو سره ختم وي. د مثال په ډول das Shopping چې شاپینګ یا خرید یا اخیستلو ته ویل کیږي. das Training یا training یا زده کولو ته ویل کیږي. نو das ارټیکل سره استعمالول کیږي. نو دا و په جرمني ژبه کې د ارټیکل په اړه تر ټولو ښه قاعده او رول سره درس. ما په ډیر خلص ډول سره هغه نقطې او هغه قاعدې تاسو ته وړاندې کړې کوم یو چې د ټولو das ارټیکل یا definite ارټیکل لپاره یا bestimmt ارټیکل لپاره استعمالول کیږي. نو هغه مو تاسو ته وښودل. امید لرم چې تاسو یې بیا ځل تکرار کړئ، بیا ځل یې ولولئ یا دا ویډیو درس بیا وګورئ تر څو تاسو ښه وپوهیږئ. د یادونې وړ ده چې ارټیکل چې دي په جرمني ژبه کې اسانه نه دي، د ډیرو چیلنجونو سره سړی مخامخ کوي. نو هر یو نوم چې ده هغه د ارټیکل سره یاد کړئ او دا درس بیا وګورئ. نو ځینې وړاندیزونه به تاسو ته ووایم. په جرمني ژبه کې ټول نومونه د ارټیکل سره یو ځای یاد کړئ، ځکه چې د ارټیکل نه بغیر یاد کړئ نو بیا تاسو کنفیوز کیږئ یا نو بیا داسې ګډوډ کیږي او تاسو یې په ښه طریقه سره نشئ زده کولی. نو ښه به دا وي چې په جرمني ژبې ټول نومونه د ارټیکل سره یو ځای یاد یا زده کړئ یا یې پراکټیس کړئ. دویم همدا درس څو ځله تکرار کړئ او وګورئ. په یو ځل لیدلو سره یې تاسو نشئ کولی چې زده یې کړئ. دریم ارټیکل چې دي هغه په جرمني ژبه کې ډیر مهم دي، د هغوی زده کول یو اساسي رول لري. نو ارټیکل حتما زده کړئ او دا درس به انشاءالله درسره مرسته وکوي. او اخري نوټ، که مو د دې درس نه څه زده کړل نو کمنټ او د ویډیو لایک کول او د چینل سبسکرایب کیدل یاد مه باسئ. نو د درس د لیدلو نه مو نړۍ مننه. امید لرم چې دا درس به ډیره مرسته د ارټیکل په زده کولو کې درسره وکوي. که نور کوم سوال لرئ یا مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ یا د چینل سبسکرایب کیدل یاد مه باسئ. نور نو ښه وختونه درته غواړم. Tschüss, د خدای په امان. بای بای und auf Wiedersehen. Tschüss.